افغان کډوال هغه بېوسه خلک چې په زور او مات زړه سره بیرته خپل هیواد ته ستنیږي، هغه هیواد ته چې لا خپله د بېوسۍ او بېثباتۍ په لمبو کې سوځي. د راپورونو له مخې په تیرو 30 ورځو کې نږدې 450,000 افغانان له ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د اسرائیلو او ایران تر جګړې وروسته په ایران کې د افغان کډوالو نیول او ایستل زیات شوي دي. کډوال وایي چې له دوی سره زور زیاتی کیږي، پاسپورټونه یې شکول کیږي، وهل ټکول کیږي او ان د مزدورۍ پیسې او د کور کرایه ورته نه ورکول کیږي. ملګري ملتونه وایي چې دا پراخ شړل به افغانستان چې لا له مخکې د بېوزلۍ، وزګارتیا او اقلیمي بدلونونو له امله کړاوونو سره مخ دی، لا نور هم بې ثباته کړي. د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په اړه هم ژوره اندېښنه شته. خو تر دې دمه طالبانو د خپلو خلکو د حقونو د دفاع لپاره کوم جدي اقدام نه دی کړی او نه هم په پولو د کډوالو سره په بشپړ ډول مرسته شوې ده. مسکا صاپی، پېښور.